ماریا یوه شېبه غلې وه. بیا یې وپوښتل د 4 میاشتو دی. کوچي وویل دا یې 8مه میاشت ده. په کور کې وریجې لرئ؟ کوچی ورته وکتل. ورو یې وویل خدای زده موږ وریجې ډېرې نه پخوو. ماریا وویل که ماشوم له 4 میاشتو وروسته شوله په شیدو کې لنده ډوډۍ او داسې نور پاسته خواړه وخوري ګټه ورته لري. کوچی هماغسې په حیرانۍ ورته کتل. ماریا پر اوږه لاس ورکېښود. ورو یې وویل یو ځل یې وازمایه. ولاړه شوه. د باندې یې وکتل. بوډۍ د پخوا غوندې څرخی تاواوه. وړانګه لرې د میږو او پسونو په منځ کې د توت سیوري ته ناسته وه. ماریا ورغله. وړانګې ته یې وکتل. اوږده باڼه یې سره سریښ وو. تر څنګ یې کېناسته. تر ډېره دواړه غلې وې. وروسته د وړانګې ژړغونی غږ چوپتیا ماته کړه. ورو یې وویل ورور مې کاوړي سړی دی خو تر اوسه یې په ما لاس نه و پورته کړی. دا یې ډومبۍ څپېړه ده. د ماریا شونډې وخوځېدې. زما له لاسه. وړانګې وویل ته نه یې ملامته. ماریا میږو او پسونو ته سترګې ورواړولې. ټول پراته وو. ځمکه له وچو او لندو پچو ډکه وه. ځای ځای له ونې رالوېدلي توتان ښکارېدل. د څو لویو شنو مچانو بنګی خود. وروسته یې مخامخ وکتل. ورو یې وویل راغی. وړانګې سر پورته کړ. شېرګل په خرې پسې روان و. شېبه وروسته د کېږدۍ تر څنګ ودرېد. بوډۍ ورپورته شوه. لاسونه یې خوځېدل خو غږ یې نه راته. یوه شېبه سره ودرېد. بیا شېرګل کېږدۍ ته ننوت. بېرته راووت. نیغ د توت خواته ور روان شو. شېبه وروسته د خپلې خور تر څنګ کېناست. سر یې وځړېد. له خاورو یې یو خلکی ورپورته کړ. پر ځمکه یې څو کرښې وایستې. ورو یې وویل له ما خفه یې. وړانګه غلې وه. شېرګل سر پورته کړ. وړانګې ته یې وکتل. د هغې غټې سترګې لندې وې. ورو یې د نجلۍ سر په خپل ټټر پورې ولګاوه. نجلۍ ژړل. شېرګل وویل بیا به داسې نه کېږي. د نجلۍ ژړا زور ونیو. شېرګل وویل زړه مې مه راخوره. نجلۍ هماغسې ژړل. ښه شېبه یې اوښکې توی کړې. وروسته ورو ورو کراره شوه. ماریا دواړو ته کتل. شېرګل وویل ورشه مخته د یو 2 لپې اوبه ور واچوه. وړانګه ولاړه شوه. شېرګل پسې کتل. نجلۍ کېږدۍ ته نږدې ایښې ګړي ته ور وګرځېده. شېرګل په ځړېدلي سر وویل تا ته ام پاړ یم. ماریا غلې وه. د شېرګل شونډې وخوځېدې. ته خو پوهېږې ستا وطنداران ډېر کلک زړونه لري. په چا سرپه نه کوي. ماریا غلې وه. شېرګل وویل زه مې په خور وېرېدم. ماریا په خبرو کې ور ولوېده. ما خو نه وژله. د شېرګل سر وځړېد. ورو یې وویل تېر کال د توتانو په وخت کې یوه تیاره راغله. هغه وخت چینې ته نږدې یوه کېږدۍ ولاړه وه. نه پوښتنه نه باز خاص لوی بم یې پرې واچاوه. د پسونو او انسانانو غوښې مو نه شوی سره بېلولی. ځوان غلی شو. نجلۍ ورته وکتل. څېره یې نیولې وه. ځوان وویل دا اندېښنه به تر هغو راسره وي تر څو چې ته دلته یې. ماریا وویل ژمنه کوم کورنۍ به دې له خطره لرې وي. شېرګل ورته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. له کومه داسې ډاډه یې؟ نجلۍ وارخطا شوه. یوه شېبه غلې وه. یو دم یې وخندل. نه پوهېږم زړه مې همداسې راته وایي. ځوان وخندل. ماریا وویل ته دومره بد هم نه یې. په خندا کې ښکلی ښکاري. د دواړو سترګې سره وجنګېدې. د شېرګل سر وځړېد. ماریا ولاړه شوه. ورو یې وویل په ما باور وکه نه تښتم. شېرګل په خاورو کې لیکې ایستلې. شېبه وروسته یې سر پورته کړ. ماریا روانه وه. د تر هغو پسې کتل چې نجلۍ کېږدۍ ته ننوته. د سهار خړه وه. وړانګې ورو وویل انا. بوډۍ کوم حرکت ونه کړ. د وړانګې شونډې وخوځېدې. پورته شه ناوخته ده. بوډۍ په بړستن کې پټه وه. وړانګې ورو بړستن لرې کړه. د بوډۍ له خولې سپین ځګونه روان وو. وړانګې چیغه کړه انا. ماریا جټکه وخوړه. سترګې یې رڼې کړې. کېناسته. بوډۍ ته یې وکتل. سترګې یې سپینې راختلې وې. شېرګل او د هغه ورېنداره په بیړه کېږدۍ ته ورننوتل. ټول تر بوډۍ راتاو شول. وړانګې ژړل. نور وارخطا و. ماریا ورمخته شوه. د بوډۍ پر ګونځې ګونځې غاړه یې ګوتې کېښودې. ورو یې وویل ژوندۍ ده. یوه شېبه غلې وه. وروسته یې شونډې وخوځېدې. لږ ځای راکړئ. کوچان یوې خواته شول. ماریا وویل تر دې مخکې یې څه تکلیف درلود؟ وړانګې په ژړغوني غږ ځواب ورکړ. جکه جوړه وه. شېرګل وویل یو ځل یې په زړه درد راغلی و بس. ماریا د بوډۍ د ښي لاس زیږې ګوتې وموښلې. ورو یې وویل ما ته د زړه حمله ښکاري. کوچانو په حیرانۍ ورته کتل. ماریا وویل د پښو تلې یې ورمخئ. کوچی د بوډۍ پښو ته ور وښویېد. ماریا څو ځله د بوډۍ پر سینې زور وکړ. کوچانو په حیرانۍ ورته کتل. بوډۍ وټوخل. ماریا وویل د پښو مښلو ته دوام ورکړئ. بوډۍ ورو سترګې وغړولې. وړانګې په ژړا کې وخندل. ماریا هغې ته وکتل. ورو یې وویل لږ د بورې شربت ورته جوړ کړئ.
وړانګه ولاړه شوه. شېبه وروسته یې د بوډۍ په خوله کې خوږې اوبه وڅڅولې. ورو یې وویل انا څنګه یې؟ بوډۍ په حیرانۍ ورته کتل. وروسته یې شونډې وخوځېدې. څه خبره ده؟ شېرګل وخندل. هېڅ، طبیعت یو څه خټه و. بوډۍ په ګیلاس کې پاتې شربت پر سر واړول. شېبه وروسته کېناسته. ورو یې وویل سر مې درد کوي. وړانګه په خبره کې ورولوېده. ښه کېږي. ماریا له کېږدۍ ووته. لمر خاته خواته اسمان ژېړ و. نری باد چلیده. نجلۍ پر یوه تیږه کېناسته. تیږه سړه وه. سپی ورغی. لکۍ یې ووهله. پښو ته یې پرېوت. ماریا د هغه پر غټ سر لاس تیر کړ. د سپي لکۍ له ځمکې نری دوړه پورته کړه. ښه شېبه ووتل. لمر راوخوت. د غونډیو یوه خوا ژړبخونه ښکارېدله، بل لوری یې سیوری و. بیا یې د شېرګل غږ واورېد. ته خو سمه دمه ډاکټره یې؟ ماریا وخندل. شېرګل مخامخ په شګو کې ورته کېناست. نجلۍ ته یې وکتل. د لمر وړانګې یې پر سپین مخ لګېدلې. ښکلې ورته ښکاره شوه. نجلۍ ناڅاپه وویل حاجي خدای نور پېژنې؟ شېرګل په حیرانۍ ورته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. څنګه دې دا پوښتنه وکړه؟ ماریا وخندل. هسې د هغه د زړورتیا کیسې مې اورېدلې وې. تېر کال یې په رڼا ورځ یو امریکایي ټانک وویشت. شېرګل یوه شېبه غلی و. وروسته یې په خوند وویل حاجي خدای نور لوی زړه لري. ما 2-3 ځلې لیدلی دی. د راکټ په ویشتلو کې یې نوم وړی دی. اوس چېرته دی؟ شېرګل وخندل. خدای خبر. ماریا یوه شېبه غلی وه. بیا یې وویل پوهېږې چې د امریکا حکومت د هغه پر سر 5 میلیونه ډالر انعام ټاکلی؟ مړ یا ژوندی؟ شېرګل وخندل. هو، خو د هغه نیول دومره اسانه خبره نه ده. ته له کومه پوهېږې؟ حاجي خدای نور هوښیار سړی دی. نن دلته سبا بل ځای بدلوي. تېره میاشت مرکز ته راغلی و. بیا چا نه دی لیدلی. ځوان غلی شو. ماریا غونډیو ته کتل. شېرګل هغې ته وچې سترګې نیولې وې. وروسته یو غږ واورېد. چای نه سوروئ؟ دواړو د کېږدۍ خواته وکتل. وړانګه وه. ولاړ شول. کېږدۍ ته ورننوتل. پر غول دسترخوان د شیدو له چایو ډکې پیالې پرتې وې. ځای ځای وچه ډوډۍ ایښې وه. ماریا د بوډۍ تر څنګ کېناسته. د هغې پر اوږۍ لاس کېښود. ورو یې وویل اوس څنګه یې؟ د بوډۍ شونډې وخوځېدې. ښه یم. وړانګې په خندا وویل ډاکټره خو به نه یې؟ ماریا وخندل. نه، خو په ځینو لومړنیو مرستو پوهېږم. بوډۍ په خبره کې ورولوېده. څه؟ معنا دا چې له سوځېدلي بې سده او په اوبو کې له ډوب شوي انسان سره کومک کولی شم. شېرګل ولاړ شو. وړانګې دسترخوان ته وکتل. د ورور پیاله یې تر نیمایي ډکه وه. له پاستې هم کومه ګوله نه وه پورته شوې. ورو یې وویل څه کوې؟ د شېرګل شونډې وخوځېدې. رمه سارا ته بیایم. وړانګې وویل یو وار خو دې چای سور که. شېرګل په خبره کې ورولوېد. زړه ته مې نه کېږي. له دې سره له کېږدۍ ووت. بوډۍ وویل نور کله خو په 3 پاسو نه مړېده. نن څنګه دا ژر ولاړ سو؟ د وړانګې شونډې وخوځېدې. خدای زده. لنډه شېبه وروسته شېرګل بېرته کېږدۍ ته ورننوت. ښځو په حیرانۍ ورته وکتل. کوچی ورخطا و. نیغ زړو بلستنو ته ورغی. 20 ډزی ټوپک یې ور واخیست. وړانګې په بیړه وویل څه خبره ده؟ شېرګل په لړزانده غږ وویل عسکر دي. د ټولو رنګونه والوتل. وړانګه د خپل ورور مخې ته ودرېده. په وارخطایي یې وویل د خدای لپاره موږ ته وګوره. شېرګل چیغه کړه مخه مې پرېږدئ. بوډۍ په بیړه وویل خور دې ښه وایي. شېرګل په خوشکه وویل دوی به مو تر تیغ تیر کړي. ماریا د کېږدۍ له چولې دښتې ته وکتل. په 3 رنجرو موټرو پسې سپیرې دوړې پورته کېدلې. وړانګې چیغه کړه تر اوسه خو لا نه ده معلومه چې دوی چیرته ځي. شېرګل ماریا ته وکتل. ورو یې وویل دوی په دې نجلۍ پسې راغلي. له هغه پرته هم نه بچ کېږو. ښه دا ده چې په دوی هم میندې بورې کم. د ماریا شونډې وخوځېدې. ته هوښیار سړی یې. کورنۍ دې مه ژوبلوه. شېرګل وویل خو. ماریا په خبره کې ورولوېده. په ما پسې نه دي راغلي. سپي وغپل. شېرګل د ټوپک ګېټ کش کړ. ماریا وویل په ما باور وکړه. زه ستا د کورنۍ بربادي نه غواړم. موټر 2-3 شله ګامه لرې ودرېد. سپی ترې راوګرځېده. ماریا د شېرګل له لاسه ټوپک ونیو. بېرته یې تر بسترو لاندې کړ. یو غږ واورېدل شو. راووځه. وړانګې ژړل. ورېنداره یې هم سونګېدله. بوډۍ وارخطا وه. شېرګل ماریا ته وکتل. په مړاوي غږ یې وویل تا غواړي. ماریا په خپل تندي ټیکری ورکش کړ. له کېږدۍ ووته. 25 وسلوال ولاړ وو. ځینو یې عسکري دریشي اغوستې وې. نور یې په شخصي جامو کې ول. برګ رومالونه یې تر سرونو تاو وو. په دوړو لړلې ښکارېدل. ماریا په لوړ غږ وویل څه غواړئ؟ یوه ناره کړه سړی راوباسه. د هغه سره مو څه کار دی؟ ولې یې زموږ په لیدو منډه واخیسته؟ ماریا یوه شېبه غلې وه. وروسته یې وویل شېرګله راووځه. کوچی له کېږدۍ ور ووت. 2 وسلوال د دوی خواته ور روان شول. ماریا کېږدۍ ته ننوته.
شېبه وروسته عسکر د شېرګل تر څنګ ودرېدل. یوه یې کېږدۍ ته سر ور دننه کړ. شاوخوا یې وکتل، یوازې ښځې وې. بېرته یې شېرګل ته مخ ور واړاوه. ورو یې وویل ته دلته اوسې؟ شېرګل په وارخطایي ځواب ورکړ هو. ولې دې زموږ په لیدو منډه واخیسته؟ د کوچي ژبه بنده شوه. ما هماغه عسکر په غوسه وویل بیا داسې بې عقلي ونه کړې پوه شوې. شېرګل غلی و. عسکر روان شول. شېبه وروسته موټرو حرکت وکړ. سپي تر یوه ځایه منډه پسې واخیسته. کله چې دوړې کېناستې ځای پر ځای ولاړو. په موټرو پسې یې غپل. شېرګل کېږدۍ ته ورننوت. کوچیانو خدای ته شکرونه ایستل. شېرګل ماریا ته وکتل. ورو یې وویل تا کولی شوی چې له هغوی سره ولاړه شې؟ ماریا غلې وه. کوچیانو په حیرانۍ ورته کتل. وړانګې وویل لالا رښتیا وایي، ولې دلته پاتې شوې؟ ماریا یوه شېبه غلې وه. وروسته یې وویل ما نه غوښتل چې تاسو ته کوم تاوان در ورسوم. که ما ځان ور پېژندلی وای نو. بوډۍ ور مخته شوه. ماریا یې پر تندي ښکل کړه. وړانګې ژړل. ماریا د باندې ووته. پر یوه لویه ډبره کېناسته. دښتې ته یې وکتل. موټر ډېر لرې لمر خاته خواته روان و. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. له ځانه یې کرکه وشوه. شنه اسمان ته یې وکتل. ورو یې وویل خدایه ما وبښه.